APL افغانستان پریمیر لیگ کرکټ بورډ به باید په خپلې وعدې باندې اوس ودرېږي. منافقت به نه کوي، موږ افغانانو سره به ظلم نه کوي او د موږ نه به احمقان نه جوړوي. د کرکټ بورډ چې کوم چارواکي دي، کوم غړي دي، خپله اعلانات کړي وو چې د افغانستان پریمیر لیګ به په مارچ کې کیږي. اوس مارچ ته تقریبا مارچ میاشت ته تقریبا یوه میاشت او 3 ورځې پاتې دي. نو دا بولۍ بیا کله ترسره کیږي؟ آیا کرکټ بورډ سره بودیجه ختمه شوې ده؟ ګورې که چېرته بودیجه ختمه نو د افغانستان کرکټ بورډ د 2020 کال بودیجه څه کړله؟ په څه باندې ولګوله؟ اوسه پورې خو یو انټرنیشنل ګراوند نه دی جوړ شوی. زمونږ چې کم پلیرز و هغه په کور باندې ناست و، په هغو پیسې نه دي لګول شوي. بودیجه اخر څه شوله؟ اوس کرکټ بورډ د موږ ته ټول واضحه هر څه واضحه کي چې دغه لیګ کیږي یا نه کیږي. ستونزه څه ستونزه ده، په خپله هم نشریات نه ورکوي د افغانستان پریمیر لیګ په باره کې. نو موږ مجبور شو چې خپل تپوس په خپله وکړو. ګورئ افغانانو خویندو ورونو، رحیم صدیقي چې دی که نه، دا د هر یو مظلوم غږ اوچتوي. په لا اله الا الله محمد رسول الله په خپل مور شودې دې ماته حرامې شي. که زما هیڅ مقصد یا زه بېاتفاقي پکې راولم چا کې، ما باندې مې خپل افغانان ګران دي، د خپلو افغانانو احساس را سره شته. حق مبارزه کوم، که څوک مې ملاتړ کوئ کور مو ودان، که څوک مې ملاتړ نه کوئ بیا درنه نه خفه کېږم، مه یې کوئ. هغه کس به د ما ملاتړ وکړي چې افغانستان سره رښتیایي مینه لري. زه داسې یم لکه کورونا، خو کورونا بیا هم دوا ووته، د ما دوا نه راوځي، ځکه چې زه حقه وینا کوم او د حقې وینا دوا نه راوځي. نه خپل پیژنم نه پردی، چې چا ښه کار وکړي ستایم او چې چا غلط کار وکړي ورپسې راځم. دلته کرکټ بورډ نه زه هر څه واضحه غواړم. دا یوازې زه رحیم صدیقي نه، دا هر یو افغان، هم خور هم رور، هم بوډا هم ځوان په افغانستان کې ټول کرکټ سره شوق لري. موږ مینه کرکټ سره لرو، یوازې کرکټ ته چې په افغانانو ته خوشحالي ورکوي. نو کرکټ بورډ چې کمې وعدې کوي هغه باید ترسره کړي. ګورئ رئیس زموږ چې کم فرحان یوسفزی صاحب دی، رئیس صاحب ویلي وو په 2023 کال کې به افغانستان کې بهرنۍ لوبډلې راځي او لوبې به کوي. رئیس صاحب ته بهرنۍ لوبډلې اول پرېږده، ته موږ ته افغانستان پریمیر لیګ اوله جوړ کړه چې دغه لیګ کیږي نه کیږي. تا خپل لیګ کې جنجالونه راغستې دي، بودیجې جنجال شته، د تا چې کوم تړون کړی و هغه ټي وي سره هغې جنجال روان دی، هغو در باندې قاضیه کړې ده. قاضیه اوس هم څارل کیږي. هیڅ حق وینا نه کوئ کرکټ بورډ والا، حق لیکل نه کوئ. د کرکټ بورډ کې چې دا بعضې چاپلوسان دي که نه، د کرکټ بورډ د مشرانو ته چاپلوسي کوي، په تاسو خو دې تونه لچ شي. خپلو دندو دپاره دا پیسې هم حرامې شه، خپلو دندو دپاره کرکټ بورډ ته چاپلوسي کوئ او بس پوسټ ورته کوئ چې کرکټ بورډ دا وکړه، کرکټ بورډ دا وکړه. کرکټ بورډ د ایرلینډ خلاف نه بل کوم سیریز برابر کړی دی چې تاسو ما ته دې ویډیو کې نیغ را ګورئ، ما څومره چاپلوسي کوم. راګوره چې زه حق وینا کوم چې کرکټ بورډ ته هم چاپلوسي وکړم نه هم پرېږدم. مخکې خو ما خبریالانو ته وایي، خبریالانو بیچارهګانو چې کوم ژوند دی هغو ته خطره ده. تاسو ژوند ته خو خطره هم نه ده که نه، دا بهرني چې کوم خبریالان دي دو ته هم زه تاسو ژوند ته خو خطره نه ده که نه. حقه مبارزه وکړئ، افغانستان دپاره غږ اوچت کړئ. تاسو خبریالانو سره به زه ګورم چې دا بهر ملکونو کې کم یو دي. افغانستان کې چې کم خبریالان دي که حق لیکل کولی شئ ویې کوئ، که نه د کرکټ بورډ په باره کې بیا نشرات مه ورکوئ، ځکه ستاسو ژوند ته خطره پېښ کېږي او زه نه غواړم ستاسو ژوند خراب شي. زه ستاسو همیشه ملاتړ کوم، بس که حقه وینا م وکړه زه بیا هم در سره یم. خو دا چې کرکټ بورډ چاپلوسان چې دي که نه، چاپلوسي ورته کوي چې په 10-20 افغانۍ باندې پوسټ ورته کوي، دا د ما بدې شي. بعضې کسان به ویل چې تا ته به کرکټ بورډ پیسې درکړي، چې کرکټ بورډ ما ته غټه تنخوا راکړي 10,000 روپۍ، په ما د 10,000 روپۍ حرامې شي. ولا که یې سر یې ته نه والم، ولې ته نه والم؟ افغانستان خرڅ کړم. افغانستان د موږ مور ده، وطن مور ده. او دا پیسې چې څه شوې که نه، که کرکټ بورډ ما ته 1,00,000-2,00,000 روپۍ هم راکړي که نه، په خدای که افغانستان سره خیانت وکړم او پاتې شوه پیسو خبره، زه الحمدلله دومره ګټم چې د ما خپل کاروبار ورباندې روان وي. د کرکټ بورډ پیسې بس وي. کرکټ بورډ چې ما ته تنخوا راکوي نو خو د 2-3 ساعتو بهر ملکونو کې کار دي ته، زه به افغانستان سره کله هم خیانت وکړم.
دا مې یوه ویډیو وکړله، موږ ته باید هر څه واضحه کړي. د دې نه پس 5 ورځې وروسته ټوله سوشل میډیا نیسم. بیا افغانانو ته وایم چې ویډیوګانې وکړئ. تاسو اوس ویډیوګانې مه کوئ. اوس دا د ما ویډیو در سره شیر کړئ تر څو دغه پیغام ور ورسېږي. ښه وخت او ښې شېبې ټولو خویندو ورونو ته.